السلام علیکم خوږو دوستانو، ستړي مسئ، خدای پاک دې وکړي چې جوړ او روغ یاست. خوږو دوستانو، غزنوي پښتون یم، بیا ستاسو په درنو زور کې له یو نوي ویډیو سره. خوږو دوستانو، زما د فیسبوک د پیج ملګرو ته مخاطب یم. دا زما تقریبا درېیمه یا څلورمه ویډیو ده. تاسو به نور هم اورېدلې وي. که نوي ملګري راغلي زما نوي فالورز هغو به نه وي اورېدلې غالبا. نو دوستانو، دا زما نوې ویډیو ده. دا خاص کر د هغه خلکو دپاره ده چې یوټیوب چینل لري. که چیرې څوک یوټیوب چینل نه لري، نو زما دا ویډیو بیا ستاسو په هېڅ ګټه هم نه ده. مې ګورئ، وخت مه پرې ضایع کوئ، ورسئ یو بله ویډیو وګورئ. دوستانو، دا فقط د هغه خلکو لپاره ده چې یوټیوب چینل لري، یا له دې بعد ورته اراده وي، یا یوټیوبرز وي، یا په یوټیوب پوهېږي. د هغو خلکو دپاره ده. دوستانو، زما نوم غزنوي پښتون دی، او د غزنوي پښتون په نامه باندې زه په یوټیوب کې یو چینل لرم. دوستانو، زه به په ویډیو کې لوړ هم تاسو ته لینک پرېږدم. او ښه خبره دا ده چې تاسو د نوم د لارې هلته د یوټیوب په سرچ بار کې سرچ کوئ، غزنوي پښتون چې انشاءالله تاسو سرچ کوئ، نو سپلینګ به زه تاسو ته دلته ولیکم. کېدای شي چې څوک سپلینګ غلط ولیکي، هغه رقم بیا نه راځي. زه سپلینګ تاسو ته لیکم. په دې سپلینګ چې تاسو ولیکئ، په دې نامه باندې به بل هېڅ په یوټیوب کې داسې چینل نشته. انشاءالله زما چینل ضرور تاسو له مخې له راځي. نو دوستانو، چې هر وخت زما چینل ته راغلی، زما چینل به سبسکرایب کړئ، او په څنګ کې چې کوم بیل ایکن دی دا به ووهئ، دا د زنګ نشان، ځکه چې هر وخت زه نوې ویډیو پورته کوم تاسو ته نوټیفیکیشن درځي. نو دوستانو، ځکه خالي د سبسکرایبر دپاره مې دا ویډیو نه وکړه چې تاسو زما چینل سبسکرایبر کړئ. هغه دوستان چې په یوټیوب کې دلچسپي لري، یوټیوبران دي. دوستانو، زه په خپله یو 5 یا 6 کاله تجربه لرم په یوټیوب کې. دغومره وخت اوس زه کار پر کوم. نو دوستانو، خپل عقل، خپل پوهه به سره شریکوو. داسې نه ده چې دوستانو زه عرفي اخر یم، زما دومره سر په خلاصېږي چې تر هېچا نه به غټې دعوې نه کوم چې څومره مې زده دی. خو دا په دعوه وویلی شم چې تر ډېرو خلکو په پوهېږم. په دې وجه به پوهېږم چې ما تجربه کې لرم. ما 5-6 کاله کار پر کړی دی. نو تر ډېرو نوو خلکو زه په پوهېږم. چې کوم خلک نوي دي، دا هېڅ بده خبره نه ده. که تاسو په تاسو په پوهېږئ، تر ما ډېر پوهېږئ، ما ترې راوښیاست، په دې زه قطعا خوا نه بدوم. د علم، د هنر، د دې په دې کې چې هر څومره یو څوک پر ما استاد پېښ شي، په یو شي کې زه دې څه قطعا زه دا خوا نه بدوم چې دا شی تا ولې ما ته راوښوئ، زما دې توهین وکړئ، زما دې انسلټ وکړئ. هېڅ خبره نه ده. که ته تر ما په یو شي زیات پوهېږې، ته به یې راوښیې. که زه په پوهېدم، زه به یې در وښیم. دوستانو، دا هېڅ حرج نه دی، هېڅ بده خبره نه ده چې څوک په یو شي نه پوهېږي. هغه یو متل دی، که قول دی چې وایي تر بلکل نالوستې په ډېر پاخه عمر کې لوستنګ هم ډېر غټه خبره ده. چې څوک بلکل انفړ وي، بلکل بې علمه وي، که سپین ږیری هم سي، علم زده کړي، علم حاصل کړي، هغه تر هغه بلکل انفړه، تر بلکل بې علمه ښه دي. نو دوستانو، زه دا وایم، که تاسو تر ما پوه واست، تاسو خپله پوهه راسره ګډه کړئ. که یو شی زما زده و، ما څخه تاسو پوښتنه کولی شئ، په غټ زړه یې کولی شئ. زما دغه تاسو کتلی شئ، زما د وټساپ نمبر دی. دوستانو، زما پر وټساپ باندې تاسو هم د شپې او هم د ورځې هر وخت ماته میسج کولی شئ. تاسو ته په خلاص زړه زه ستاسو د هرې پوښتنې ځواب درکوم. دا هغه یوټیوبران چې اوس د دې بعد اراده ده چې یوټیوب چینل جوړوي، یا کم یوټیوبران چې دي چینلان یې جوړ کړي دي پر مخ نه ځي، نو په دې باره کې چې هره پوښتنه څوک ما څخه کوي، راسئ دوستانو، زه په پراخ زړه ستاسو هغه پوښتنې ځوابوم. په دې کې به سره ملګري سو، عقل به سره ګډ کړو، پوهه به سره ګډه کړو. نو دوستانو، یو وار بیا درته وایم چې زما چینل د غزنوي پښتون په نامه چې کوم چینل دی، دا چینل تاسو سبسکرایب کړئ، لایک یې کړئ او شیر یې کړئ. او که چیرې کوم ځوانان دي، هغو ته یو پیغام هم ورکوم، که چیرې داسې ځوانان دي تر اوسه د یوټیوب چینل نه دی جوړ کړی، هغه جوړ کړئ. دوستانو، که چیرې ستاسو په شاوخوا کې پوه خلک شته، دا پیسوګان والا اکثره په پوهېږي، په هر ملک کې، که په پاکستان کې وي، که په افغانستان کې وي، یا په نوره نړۍ کې وي، هر ځای دا خلک هم په پوهېږي. نور قابله خلک شته، هغه هم په پوهېږي. یا که نه په پوهېږي، په یوټیوب کې هم سرچ کولی شئ چې زه څنګه چینل جوړ کړم. که له ما څخه ډایرکټ پوښتنه کولی شئ، زما پر وټساپ باندې پوښتنه هم کولی شئ چې یوټیوب چینل څنګه جوړ کړم.
د څه دپاره یې جوړ کړم هم په دغه باره کې ما یو ویډیو هم نن پورته کړې ده تاسو زما پر یوټیوب چینل هم کتلی شئ چې تاسو چینل څنګه جوړولی شئ تاسو پیج سکین څنګه جوړولی شئ او وایس اوور چینل څنګه جوړولی شئ په دې باره کې زما یوټیوب ته ورسئ هلته به ستاسو مکمل اګاهي کېږي هلته ډېرې داسې ویډیو ما پورته کړي دي د یوټیوب په هکله هلته تاسو ډېرې ویډیوګانې کتلی شئ هلته د شعر و شاعري ویډیوګانې هم پرتې دي هلته ستاسو دپاره معلوماتي ویډیوګانې هم پرتې دي تقریبا 300 یو دوه زیات یا دوه کم ویډیوګانې مې تقریبا ما پورته کړي دي زما په چینل کې پرتې دي پر یوټیوب باندې تاسو دا کتلی شئ دوستانو نو ستاسو نور قیمتي وخت نه اخلم تاسو به ماته پوهه راګډوئ او زه به یې تاسو درګډوم تر راتلونکو ویډیو مې پر لوی او بخښونکي خدای سپارم په مخه مو ښه ژوندي اوسئ کور مو ودان